کومو کو تعالی خپل قران په خپل کور کې کولاو یقین نو چې دا شانته وي موږ تاسو قران راغستو ول نن څوک نشتا که په جمعات کې قران پروت په څوک راغستو ول نشته نه زما محترم ورونو دې قران په موتا باندې حق دی نن دې قران تلاوت په موتا باندې حق دی دې قران د احکامات او نفاذ په موتا باندې حق دی چې موتا د قران تلاوت شروع کو معنا باندې خپل ځان پوهه کو احکامات باندې ځان پوهه کو او چې کوم علما کرام د احکامات د نافذ کېدو خبره کوي چې دا هغه سره ملګرتیا کو کله کو سره ودرېږو چې او مولوي صاحب چې د قران د احکامات د نفاذ خبره کوي ان شاء الله په بنا په دوه کې موږ به تاسو سره په دې کې مرسته کوو موږ به تاسو سره مضبوط او کلک ولاړ یو په خپل د قران تلاوت ته ګوره چې شنو کې نرمي راځي کې نه راځي نن زما ورونو سترګې زموږ اوچې شولې قسم دې الله د یې نه باغې کې کومه نه اوخ کنيشتا ځکه زړونه سخت شو د ګناهونو په وجه باندې د قران د تلاوت نه کولو په وجه باندې زړونو کې سختي راغله نه چې چرته د قران تلاوت شروع کو د قران سره مینه پیدا شوله زړه کې بدلمي راځي یا چې خپل رب ته ودرېږم آیاتونه به کومه نه ماته مخې ته کېږي الله کلام به کومه نه ماته روانه کېږي یا په خپل زړه نرمي او سترګو د اوخ کې رواني او د کومې سترګې د الله د یې نه اوخ کلاړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په دغه اوخ کې په وجه باندې چې کوم ځای کې به ادله په دې باندې الله تبارک وتعالى د جهنم ور چې کوم نه حرامي گویا دا انسان په الله جهنم ته کوم نه بیان نه ورځي په چې کله سره دې کوم نه غندرمو او د سره نرمي دا الله په کلام سره کې په تلاوت سره کې سمو خیال دې تلاوت وکوي ان شاء الله چې قرآن ته ویل ان شاء الله شروع کوو وغني مشرانو خدمت کې گزارش تا دې مشرانو په کې ما قرآن شروع یو هر بار الله تبارک وتعالى لسته کې راګي اوس بنا کړ نبی علیہ السلام فرمای یو انسان د قرآن څخه کې لسته کې الله ورته ورته نسبت کې دې په کړهو کوي مهنت کوي بیا په کې لګیا دي وې د الله تبارک وتعالى شل کې په یو هر باندې ورته په یو هر باندې شل کې ورته درو اسی به څه کې اسی د موږ استاد وختونه ځای کې سحر ته کې مولوی صاحب سره کېنو ما سیګر ته کې مولوی صاحب سره کېنو ما خام ته کې دماغي ته شل میته د قرآن ته ورکه زما محترم ورونو دغه قرآن ته ورکو دا بس کېږي ان شاء الله دې سره زموږ دینه پیدا کېږي دغه زموږ تعالی د قرآن سره مینه کوي نن دا ورکه خلق لګیا دي نفرتونه نعوذ بالله من ذلک د خلقو د قرآن سره جوړي د خلقو د علماو سره نفرت جوړي د خلقو د جماعتونو سره نفرت جوړي د خلقو د مدرسو سره نفرتونه جوړي دي لپاره چې خلک د دین د کوم نه غلري شي او کدا خلک هر څو نفرت جوړي موتا محبت خورو ان شاء الله العزيز موتا مين خورو ان شاء الله موتا الفت خورو بخيري موتا نزدېکت خورو کله خلک علماء او تمن نزدېکت کوي بیا ور نزدېکېږي دا زموږ محسنین دي د دې علماء په وجه باندې الله تبارک وتعالى دغه دنیا نظام چې کوم له قائم دائم ساتل دي دا ځان نه نوې حدیث دي د نبی عليه الصلاه والسلام چې حدیث قدسی الله فرمایل تر هغه وخت پورې په کائنات نظام درهم نکم تر کوم وخت پورې چې یو الله ویونکی په دې سمګه باندې موجود دي او چې کله یو الله ویونکی په سمګه موجود نو الله دا ټول نظام باندې کړل بیا تعالی بیا د دنیا ته ضرورت نشته دا الله ویونکی چې موجود دي دا د علماء برکت دی دا د نیکانو خلقو برکت دی دا زموږ استادانو صاحبانو د کرامو د مدرسینو د علماء برکت دی چې الحمدلله دا سلسله چې کومه روانه ده دا کړه زنجیرونه چې کومه روان دي تړلې زنجیرونه الحمدلله دې بچو دنه سبق کوي هغه د خپل استاد نه هغه د بلنا دا سلسله قائد اخر احمد مصطفى محمد مجتبى ټول وای صلی الله علیه وسلم الحمدلله رسیدلې ده نن دغه کړه د ماتولو خلک کوششونه کوي خلک لګي چې دا کړه په میانس کې ماتې شي د دې کوم یو بل سره نسبت تعلق تړون چې کوم نه ختم شي خدای ان شاء الله موږ خپل تړون په خیر ډور مضبوط کوو هم ان شاء الله تړون مضبوطو مینه بشوا کوو په خیر دغه مدارس د دې آبادی ابياري تاسو موږ استادو فرایض کړي چې موږ دا مدارس آباد کوو ان شاء الله په خپل باندې قران سره مینا او د خپل بچو نه عالمان حافظان جوړو په خیر جوړو ان شاء الله الله دې موږ سره ټول بچو عالمان حافظان امين دې کیس کې وای خیر دې یې نه دا خیر خبره ده قسم دې سونه خوش قسمت سره وي چې داغه بچي لګیا دي چې کله وفات شو او دې کوم هغه په قبر کې خودل شو او دا بچي دې قبر ته ناشته د قران پاک تلاوت کوي ور سره ناشته چې حدیث شریف کوي دوه سټیل تیر کې سونه وخت کې دا اوخ حلال شي داغه وخت کې کوم ټول تقسیم شي ټوکړي ټوکړي چې تقسیم ټول وخت سره تیر کې پر څو تیرولو والدي خدا بچي بدیږي ان شاء الله چې دا بچي د قران
تمونږ تعالی ان شاء الله له تلاوت د قران ذکر اذکار الله تبارک وتعالى هغه راته یو د خبر تناسته دا زموږ استاد په راحت ذریعہ دا زموږ استاد په سکون ذریعہ او بیا دغه بچی چې حافظ د قران دی حافظ د قران ما وختي اوریدو مولانا عبد الله شاه صاحب رحمت برکاته العالیه هغه فرمایل چې یو سړی دروازه 200 آیتونه سره تلاوت کوي څونه 200 څنګه کار دی دا 200 ډېر زیات دي دونه نه دي دا عامه پاره شروع کې هټي په ویل چې لا 200 آیتونه باندې کومه پوره شي دا څه ده کنه ها وړ آیتونه نو چې 200 آیتونه وي سره تلاوت کوي او دې وفات نو خپل ځان ته فائدہ ده وې د سره غیر چاپیره وکړه چې کوم نږدې قبول دي الله تبارک وتعالى د دې مطلب وجه دغه مغفرت کوي راځي سبحان الله د 200 آیتونو په وجه باندې دغه کسان چې د سره غیر چاپیره دي مخبره کې الله دغه مغفرت کوي راځي نصیب کوي څومره لوی مقام دی نو بس چې حافظ شي زموږ محترم ورونو دغه د 200 آیتونو د 200 نه دا بچي چې یو په وای کنه لاکثر سحر جمعه کې ناس نه مدرسه د جمعه مونته نه یې ځات طالبان ماته د قران اوري واسي دیو طالب علم سات ورته بچیا مې تر اپو سو پیری استاد جی کله 35 پیری او کله 40 پیری دروازه یو په 40 پیری کوم نه راځو مقصد دا دی کم از کم 10 پاره تلاوت کوي سورہ دروازه 10 پاره ناس حافظان انسان الحمدلله چې دې صاحب قران شروع کی مقام دې کوم نه ختم کړی روزانه او ختم کړي دا طالبان نو کړل مستدی الحمدلله ټول علماء کرام ناس دي دا طالبان دي ایوه چې نو په 15 پاره تلاوت کو دروازه الحمدلله دا ټول چل راشي د دې والدینو ترسي دې ثواب دې والدینو په عمل نامه کې کوم نو واقع دي کړی شي تمام محترمون یو بچی چې حافظ شو یقین دوی شکور په نورانیت ته رڼا رحمتونه دي برکتونه دي ان شاء الله او دغه بچی به ان شاء الله د خپل والدینو اطاعت گزار وي دغه بچی به ان شاء الله د خپل والدینو په خپل باندې زور کوون کوي دغه بچی به د خپل والدینو خدمت کوون کوي دا بچی به خپل مور او پلار دي کوم ولر زکه چې د حفظ سره ورته زموږ د علما او استادان ورته خودلي چې بچی قرآن خو زده او په والدین احسان قرآن کې څو پیدا راغلي دي کوم ځکه چې الله تبارک وتعالى توحید او وحدانیت ذکر دی او سره په والدین احسان د خپل والدین سره احسان کوا بیا ورته خودلي دي چې جنت تحت اقدام الامهات جنت د مېند ورته د قدمونو د لاندې بچیا ته د خپل مور د کوم ډول قدر کې د خپل پلان د کوم ډول قدر کې دغه بچی حافظ د خپل مور او پلان د خپل والدینو تقدیر اکرام کوونکې دي تقدیر خدمت گزار وي دنیا کې وخت خوشاله او دغه بچی په وجه باندې لس حال کسان د خالدان چې باقي جهنم واجب شوی دی الله تبارک وتعالى د دې بچی سفارش شفاعت راي په حق قبلې د جهنم نه به روبات او جنت ته ورته او چې بچی عالم شو نبی الله دون خلق سفارش په کوي چې څونه بر پاسمان کې رسول دی راځي رونه لوی مرتبه دنیاوی زندگی لګا دا ختمېدون کې دا ابد الاباد او همیشه ولې زندگی لپاره د سوچ وکړه یو پزان لازم وو د قران پاک تلاوت ان شاء الله سبحانك خیر کم از کم دی مصیبت تلاوت چې قران ویلې په نظر باندې کم از کم دی مصیبت تلاوت حفظ والا وګړي کې ان شاء الله په نظر باندې کم از کم دی مصیبت تلاوت ما आवाज ما خويند په کورونو کې ووري هغه ته گزارش دادي ما خويندو په کار دادي کور کې مونږ تلاوت کوو په کور کې کوم نو باندې تلاوت شروع کې کم از کم دی مصیبت ډېر چې ارسل وایو په بازار د لازم مو پېښه کوو خیر ان شاء الله او چې قرآن نه ویلې هغه مشران هغه نوجوانان دنن عزم وکړي ان شاء الله موږ به سبا نه خیر قرآن شروع کوو د استاد سره او قرآن مزه کوو ان شاء الله ان شاء الله